تن غوښې کباب ماله. السلام علیکم ملګرو. تاریخي کلی اکبرپوره ده او په اکبرپوره کې تاسو د خونپنجو بابا رحمت الله علیه بیا د نهنګا بابا جي دغه مزارونه درته ما وښول، سیلونه مې در باندې وکړل، زیارتونه مې در باندې وکړل او په چا ښه په چا به ښه نه لګي دا څیزونه. خو بنیادي غرض زموږ دا دی چې دا تاریخ دی او تاریخي ځایونه دي او چې دا چې دی تاسو ته در وښیي. دې وخت کې یو صوفي شاعر، ډېر بهترین شاعر اسماعیل بابا شاته چې کوم دی نو د هغوی هغه خانقاه هم ده او د هغوی روزه هم ده، ځکه چې کله هغوی وفات شو نو زما ورسره ډېره ناسته پاسته په دې وه چې زما د ریډیو د پروګرام ډېر مستقل ډېر پوخ اورېدونکي و. یو ځل یې زه رالم ما ورته بابا څنګه یې؟ وایي چې ته رالی اوس به ښه شم. نو چونکې په دغه لحاظ موږ دلته راغلي یو چې اسماعیل بابا چې دی یو ډېر ښه شاعر او ډېر د هغه کلامونه زموږ د ریډیو د لارې خورېږي او دا هنرمندان یې وایي او یو بزرګ شخصیت و. موږ به کله کله رالو ورسره به مشغول شو. نن بابا نشته، د هغوی هغه خانقاه شته، د هغوی یو بچی دی، د هغوی یو ورور دی قاري احسان الحق صاحب، د عالم سره په سکول کې مدرس هم دی. نو د دوی دغه دننه خانقاه ته ځو، دغه د باباجي هغه روزه به هم درته در وښیم او د هغوی یو بچی دی، هغه سره به لږې خبرې اترې مو وکړو. راځئ رسم. جی ملګرو، دا د ستر صوفي شاعر اسماعیل بابا قبر مبارک دی او دا ورسره خوا کې نور سلې هم دي، کچه دي، پاخه کړي نه دي. عقیدتمند راځي او د خپل عقیدت اظهار چې دی نو په مختلفو طریقو باندې کوي. څوک به غلاف راوړي، څوک به پټکی راوړي، هغه مینه ده د خلکو. دې خلکو سره چې څومره مینه وکړی شي کمه به وي. د عالم ګناوې ډېره ستا له رویه به یې رب نه ګوري د ټول لړمبې تاسو ته هرکلی، سامعینو ته هرکلی چې تاسو دلته کې تشریف راوړو. زما نوم زین العابدین دی او زه د پیر صاحب مبارک مشر برخوردار یم او د هغوی سجاده نشین یم او د هغوی دغه کوم د روحانیت دا سلسله چې ده نو د هغوی دغه پرچار د هغوی چې څومره خلفا دي هغوی هم موږ په شریکه باندې د الله تعالی دې د هغوی فیوزات و برکات موږ سره شامل حال کی. نو دغه کوشش خپل جاری ساتو. لږ تعارف که داسې وکړي چې ستاسو بنیادي تعلق د اسماعیل بابا بنیادي تعلق که نه د کوم ځای سره او دې ځای ته تاسو د اکبرپورې ته دوی کله راغلي دي؟ بنیادي زمونږ چې کوم نیکه بابا جان دی نو دوی د سوات سره تعلق و او دوی راغلي دي خپل مرشد ته سید امیر بادشاه صاحب کوم چې خلیفه اعظم و د حضرت سونډیا او باجي صاحب نو هغوی سره چې کوم دی نو پاتې شوي او دلته کې بیا د هغوی سجاده نشین یعنې زمونږ نیکه باباجي عبدالسبحان باباجي کوم چې د حضرت سید امیر بادشاه صاحب خلیفه اعظم او بیا زمونږ مرشد پاک محمد اسماعیل باباجي د هغوی خلیفه اعظم نو مونږ بنیادي تعلق چې کوم دی نو د روحانیت چې کومه سلسله ده نو د خونپنجو بابا سره ده او چشتیه نظامیه سره ده او که فرض که زمونږ بیا یعنی شجر نسب وکتې شي نو د پیر بابا اولاد کې مونږ راځو او زمونږ شجر نسب د پیر باباجي صاحب بنیر کې چې کوم دی د هغوی سره تعلق دی. اکبرپورې ته ستاسو نیکه راغلی او که ستاسو والد صاحب راغلی؟ زمونږ نیکه ماشوموالي کې راغلی و. ماشوموالي کې؟ جی جی. ها ستاسو د والد صاحب نور رونه یو خو قاري احسان الحق صاحب دی. جی جی. نور رونه
ډومبه په دې کې چې کوم دی نو ډاکټر اسحاق صاحب دی orthopedic سرجن دی ورپسې چې کوم دی نو محمد ادریس دا په اکبرپوره کې سکول کې ماسټر دی ورپسې چې کوم دی نو بیا احسان الحق صاحب کوم چې استاد هم دی په اکبرپوره کې سکول کې او پیش امام هم دی د اخون پنجو بابا جماعت کې دی او بل سید الرحمن صاحب دی هغه ټولو کې کشر دی د هغې خپل ټولو کې مشر ستاسو والد محترمو د ټولو نه مشر ډاکټر صاحب دی راځو دې کتابونو پلو دا 2 کتابه دي 2 جلده کې دي او د دې چې مخکتنه و ډېره عالیشانه ډېر بهترین طریقې سره شوي وه د باباجي نور کتابونه چاپ شته د شاعرۍ سره چې کوم کتابونه دي نو دیوان محمد اسماعیل نوم سره دي دا جلد اول او جلد دوم په دې کې 1506 کلامونه دي تقریبا او د دې نه علاوه تقریبا ټول حمدیه نعتیه کلامونه دي په دې کې غزل شامل دی په دې کې حمد او نعت شامل دی ناصحانه کلامونه په دې کې شامل دي بل د دې نه علاوه دا ټول صوفیانه شاعري ده او د احمد شاعري ده د الله د طرف نه لکه څنګه چې بابا دا سوال کړی دی چې کړه آگاه مې ته خدایا چې زه ولیکم ستا شان کې او بې لتای لیکلی نشم رهنما مې شهر آن کې په دریا کې انتظار کړما عبور تا وار خطا لورا ګور مستا نور تا په جلوو د ست کې غم هم غواړم لکه څنګه چې موسی تلو کوه تور تا هل پوه په گفتار د راز و نیاز شم چې گزار شم کلستا د عشق نور تا که هر څومره د عالم ګناه وي ډیره ستا له رویه بی رب نه ګوري قصور تا په جنت کې به همه واړه داخل شي اے دلبرا چې د ګورم منشور تا د کوثر پیاله په لاس چې راته ګورې په سرور کې یم د هغه وخت سرور تا د کوثر پیاله په لاس چې راته ګورې په سرور کې یم د هغه وخت سرور تا اسماعیل بستا تصویر زړه کې ګرځوما د محشر په ورځ به خایم غفور تا غلیما دلته دا ټول شعرا کرام عباسین صاحب دلته ډېر راغلی دی او دا چې څومره نامور شاعران دي دا به باباجي له راتله او باباجي سره به چې کوم دی نو دغه ادبي بنډارونه کول زین العابدین صاحب تاسو یو جهان مننه والا ګران شي جی ډېره مهرباني جی السلام علیکم سینلوخه دې هم زنګین پدیش سینلوخه دې هم زنګین پدیش را بیدار شد غفلت پا ننداریش را بیدار شد غفلت پا ننداریش زړه دې روږ دی د شیطان په اشاریش د توبې رګمال پریو مګا چې پاک شي د توبې رګمال پریو مګا چې پاک شي د توبې رګمال پریو مګا چې پاک شي لیادونو څخه ډکړه بې اسریش
له یادونو څخه یې ډک کړه بې اسري شه را بیدار شه د غفلت په ننداري شه را بیدار شه د غفلت په ننداري شه زړه دې روږ دی د شیطان په اشارې شه د خوبه په مینه دا لوښی رنګین کړه د خوبه په مینه دا لوښی رنګین کړه د خوبه په مینه دا لوښی رنګین کړه کاش چې ولې ناخبر له مې کدی شه کاش چې ولې ناخبر له مې کدی شه اسماعیل به مې کدا څنګه پیر کړم چې مې زړه مدام لډو په سرې پیالې شه چې مې زړه مدام لډو په سرې پیالې شه را بیدار شه د غفلت په ننداري شه را بیدار شه د غفلت په ننداري شه زړه دې روږ دی د شیطان په اشارې شه زړه دې روږ دی د شیطان په اشارې شه